السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم څنګه کړی چې څوک خوراک وکړي لاس نه پریولي، دا د شریعت د نظر څخه څنګه دی؟ محترمه، لاس پریولل سنت دي. د ډوډۍ مخکې او بعد کې که چیرې اوبه نس پیدا یا څه مشکل نه لري، او که څوک په دسمال لاس وچ کړي غوړې ولاړ سي، نو که بیا لاس نه پریوله سي څه مشکل نشته. ځکه د عبدالله بن حریث څخه روایت دی، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته غوښې او ډوډۍ راغلې مسجد نبوي مبارک ته، فاکله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خوراک وکړي او موږ له ده سره خوراک وکړي. ثم قام، بیا لمانځه ته ولاړ سو، لمونځ یې وکړي او موږ له ده سره لمونځ وکړي. دغه صحابي مبارک وایي موږ لاسونه نه پریولل، بلکې په دا شګو باندې مو لاسونه وموښل. اوس نو د دې حدیث متعلق فقهای کرام وایي چې په مسجد کې خوراک رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وکړي، و یا معتکف رسول الله صلی الله علیه وسلم یا میلمانه ورسره وو، یا خوراک کول په مسجد کې دا مباح دی کې مسجد نه خراباوه، اتامونه نه تویېدل، غورځګي نه راکړه، څه مشکل نه لري. او دغه چې صحابي وایي موږ لاسونه په شګو باندې پاک کړل استعجالا للصلات، تلوار مو ولمانځه لره. او یا دا جواز دی د دې که سړی لاس نه پریولي په دسمال پاک هم څه مشکل نه لري، ځکه دا تکلف مبالغه په پاکۍ کې کول دا نه ده لازم. حدیث رقم 4214 صفحه 120 کتاب الاطعمه مرقات جلاتم. نو که چیرې یو څوک لاس نه پریولي په دسمال یې وچ کړي لمانځه ته رایسي، د لمانځه ټیم هېڅ مشکل نشته، یا تصادفي بل کار پېښ شي هېڅ مشکل نشته. او که وزر نه و بیا دې لاسونه پریولي، ځکه سنت عمل دی. او بل محترمینو بعضو وروڼه شخصي ته ډېر میسیجان راکړي، مولوي صاحب زما میسیج کې ولې نه دی جواب کړی؟ میسیجان ټوله جواب وو. پرون جمعه وه، نن د جمعې ورځ و، رخصتي وه، پرون د جمعې شپه وه، نن زه په سفر باندې وم، دا اوس هم کور ته نه یم راغلی، تقریبا هغه د شپې 1:30 بجه ده. د یو مولوي صاحب سره راسره ملګري وو، نو د هغه ځای ته رالو چې مالته ولاړ شه پرېوځه، زه په مسجد کې رالم، نو د طالبانو سره پروت یم. یو طالب لیلو دوره کوي، الله دې نیک عالم ځین جوړ کړي، الله دې دنیا او آخرت کارونه ورسم کړي. نو هغه کتاب کتي، نو ما ته زه څه مسایلې جوابوم، ته په دقت نه راته کوې. نو دی خوارکۍ مې هم له خوبه وایستی، له شغله مې وایستی. نو موږ که په سفر یو هم تاسو منحصر کړي، په خدمت کې مو یو، که یو ځای د یو بل چا کوټې ته ورسو، موږ ځان بېغمه کوو، تاسو ته جوابونه وایو. تاسې دونه تلوار مه راباندې ږدئ، څوک زنګونه راته وایي، وایي زما سوال دې نه کوي جواب. زه خو مې انسان یم، ملکه نه یم، هغه ډول مشکلاتو ولرم. د ورځې د مسجد په خټو اخته یي، د مسجد په کار اخته یي. بیا د زمانې مزدوران دي چې دا لږ سترګې ځینې عامې کړي، یو داسې کار یې کړی سړی وکاریان چې کوم پیسې وړي کار خراب وکړي. نو د ورځې د مزدورانو باندې اخته یو، مسجد په کار کې یو، دورې وزغله دورې وزغلېږي. شپې له خوا مو تاسو ته ټیم در کړی دی، نو څه وخت صبر وکړئ چې موږ دا نوي مین ته وربار شو، بیا به انشاءالله الرحمن موږ ستاسو په خدمت کې شپه ورځ واوسېږو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.